دا دی د هندوستان زړه دلی په داسې یا خو خلک لوړ ځي او یا خو بیخي لوړ ځي لکه څنګه چې زموږ ښاغلی ایشور سینګ چوهان دی دی خو اول په خپل ژوند کې ډېر لوړ ولاړی او بیا د ده زامنو د ژوند څخه د ده پورته کولو پوره بندوبست وکړي په یوه ورځ کې دوی د زړه حملې پر راغلې او دا دی په روغتون کې پروت دی ځکه چې په هندوستان کې پلار کېدل یوه ګناه ده وویني د ده د اولې ګناه سره مقصد د ده د زوی سره ومه راولاړ سه عبدالله بلې وروره بانټ یې خلاص دی او وای اداري دی دی هیري د مینه ناکه زړه خاوند د زړه څخه یې د خیرات الوا جوړه کړې ده او ټول ته یې وربریښي ولې زما نوم سارا دی. سارا څومره ښکلی چی شي؟ زما مطلب دی ستا نوم که سارای او که دشت دومره ډېر درد ولې درغلی دی دا اوس څه چټیات دي؟ ما ته دغونه ډېرې ته پوهېږې زه د خپل بیل په اړه خبرې کوم دا بیخي ډېرې دي دې ته وګوره او وای سارا دا خو په رښتیا هم بیخي ډېرې دي و نو څه کوې یو څه وایه هم نو خو ته راته ووایه چی شي؟ عبدالله بلې وروره د دې خو هنداره کښته ده چی شي؟ هنداره ډېر شیطانه لکې عبدالله دا څه شي دي ته نه شرمېږې د اغلې څخه دغونه ډېرې پیسې غواړې دا اوس څه دي ستاسو په فکر باید څومره سي زما هدف دی سارا دا چې دومره ډېرې پیسې دي ستا په فکر باید څومره لږ سي 3000 نو تاسې هغومره راکئ او وای دا بیل چې شي دی دا زړه هم ستا دی دا هم در سره یوسه چی شي؟ عبدالله بلې وروره نه دي ولې چې موږ وړاندې کړی دی د پیسو د کمولو وروسته زړه بیخي موت دی 100% موت ریتو بلې ریتو وایه چې د سارا مفت شان نه دی خوښ عبدالله دې بیا زړه راسه یوړی لاړل سارا زه ویر دا زارا بې عقله تا خو به د دې موټر نه یې ورسم کړی سم وروره راځي بیرته راځي ګیربکس یې ما خراب کړي په دغه رقم سره د خلکو موټران موت ور جوړوله او خپل د موټر تیل یې خلاص سوه مقصد دکان یې بند سو او د دې دا نتیجه سوله چې د پلار یې هم ماشین خراب سو او وروره ته دلته ناست یې ما خو په تا پسې د ښار ټولې شرابخانې خمارخانې ګیمونه او سنوکران ټوله وکتل او ته دلته ناست یې دا یې دوام ضربه ده زما مقصد دی زوی ځان هوښیار بولي خو تر ده غټ بې عقل نسته ولاړ شه کش پر واچوه تا خو د مخ له ماته د لس لک رخچینه نه تا اجرا پر سر کوي په تیر پسې ارمان مه کوه ولې ناکه زاړه زخمونه ګرایې ولې زه خارجتي یم ما د خبرې مقصد دا دی چې په 300 وروڼو کې یوازې ته هوښیار یې ستا مشر ورور هغه خو د نجونو په خاطر خپل ټوله مصرخانه د لاسه ورکړه او بل ورور دې بیا مازې اولدار دی یوازې ته چې هر څه کولی سې په دې خو زه هم خبر یم زه هر څه کولی سم څنګه کار دی راته ووایه وروره د سرو زرو په رقم ځکه ده په هغه مځکه کې چې کومه واله بهیږي داسې معلومیږي لکه شربت چې پکښې بهیږي دا څه وایه رښتیا درته وایم او په هغې کې چې بیا د بینډۍ تاکان دي په هغه غټ غټ انار زړېږي و او خاوره یې تیار لکه کوچي داسې ده وروره چې زه وږی سوم ما په ډوډۍ وموږل او ومخوړل تر اوسه مې خوند په خوله کې دی ته رښتیا وایه پخه رښتیا وایم دا مځکه به ما خان کې خان یې کړلې سړي ته ورځو 25 لکه ورکوو 25 لکه پر وامه درځه دا یې وه د 25 لکو عمله دا یې د ورځې 4 عمله وه لکه څنګه چې په هندوستان کې پلار کېدل ګناه ده دغه د ده 3مه ګناه ده دا یې بله د زړه ټوټه ده پلار جانه څه شی دی دغه دی پلار جانه ته نور فکر کول ته اړتیا نه لرې زه به داسې کار درته وکړم چې در اوسه ستا په فکر کې لا نه و معنا ته زما څه خالي کار دی د لډورو په بازار کې هغه په پنجه خرڅوي او یا پلار جانه داسې خبره نه ده پلار جانه فقط دیش شي جنی او یا پلار جانه فقط دیش لکه غواړم
زما د دوبۍ د تګ ټوله کار سوی دی. 10 لکه تاسو درې سره په ګاډه زما انډیوال پر څه حال کوي؟ ونیسئ دلته راسئ، د ده څه بخښنه وغواړئ. ډاکټر صاحب ودرېږه، بخښنې ته هېڅ اړتیا نشته. زما سره چې کوم څه وه هغه هر څه ختم سوله. په کوم کور کې چې اوسېږو هغه پر ګفتا باندې ګرو دی. واخلئ بچیانو، بیا هم ماسس د ښه انتظام ما د مرګ د مخ درته کړی دی. دا په اوسني ګر کې د یوې غټې کوټۍ کواله ده. دا ستاسو په نامه ده. دا د سره وساتئ یا دا هم خرڅه کوئ. بالا ولاړ شئ. پلارجانه پلارجانه تاسو پلار خپل جسد د ازموینې یو مرکز ته وبخښئ. اوس نو تاسو ټوله د ده د کابر او کفن څخه خلاص یاست. ونیسئ راکښته شي راکښته ونیسئ کښته شي کښته. ولې؟ او کښته شي یاره. بیا څه پېښه ده؟ زه نور مخته نه ځم وروره. ولې؟ ولې؟ زما مېرمن د یو چا سره تښتي. نو سفر والري که زه چېرې په وخت نه ورسېږم نو بل ټکسي نیسي او د هغه سره ځې. او وایي وروره تا چا 15,000 پیشکې اخیستې دي هغه څه به کوې؟ هغه خو پوره سولې. پوره سولې څه معنا؟ یو څه لرې دې خپله ولاړ شئ.
هغه ستاسو ځای یو څه لري دی څومره لري دی 300 کیلومتره دی وروره 300 کیلومتره اے ورور جان ودرېږه ناګیده اوس به څه کوو الله اوس به څه کوو یاره راځئ چې یو کار وکړو چوغکه په حواسو بازي به وکړو راځئ ته خو راسه چوغکه په حواس وه میټو په حواس و مینا په حواس ول کوتره په حواس ول بم په حواس و هندر په حواس و ته په حواس وې وروره ته زه نه یم په حواس وی خو مه کوه وروره ته په حواس وې ته په حواس وې او وایستوس خو ومه چوغکه په حواس وه ومه د مراټي فلمول کوانو ګور داور بنو لاړېږه داور بنو لاړېږه ستاسو خو خو مه کوه زه خپل لار دی وا راس بیا به شروع کوم ته بیا شروع کړه چوغکه په حواس وه میټو په حواس و چپوس په حواس و غوی نه په حواس کېږي وروره دا نه دی زموږ سره ستا غوی بیا شروع کړه بیا چوغکه په حواس ول چوغکه په حواس ول چپوس په حواس و سیک په حواس و سیک نه په حواس کېږي وروره چات کوه وروره یوازې موږ ما موټر لیدلی چې مخته یې ناست یاست بازۍ کوئ وما خیر تاسې څه غواړئ څوک یاست او سردار صاحب که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کې ګوره سیک صاحب موږ ډېر ښه خلک یو د ښه خاندانه څه یو نه هېڅوک پیدا به وو او نه په هېچا کار لرو موږ پر خپل لار باندې روان وو سیک صاحب خدای چې مو غاړې نه بندي موږ ډېر ښه خلک یو سیک صاحب درځه موټر ته ورته ته ګیر بدل کړه موږ په سړک شنو ومرسوه وم تاسې لیونیان سوي یاست سیکه وروره موږ اورېدلي دي چې سیکان ډېر ښه خلک دي زما پلار به ماته ویله که چیرې په هندوستان کې سیکان نه وای نو هندوستان به ډېر خالي پالي معلومېدلی او وای تاسو ډېر رزلان یاست وم درځئ په موټر کې کښېنئ که چیرې سیکان نه وای نو هندوستان به ډېر خالي پالي معلومېدلی خبره خو یې ډېره نامې وکړله تک تک کې دا دی بس وله یارانو د کاروبار خبرې به وکړو تا ول څنګه ګورئ 2 کروڑه خو ګپتا ته خامخا ورکو د هغسې خو ده هغه نور یې زموږ او وای وروره زه خو په دې پیسو باندې ټول در مخه په ښار کې یو نامي بلډینګ رانیسم او نورې پیسې په بانک کې ایږدمه بیا به نو منظرې کوم بیا به نو نه کار نه به د کار غم یې څنګه سکه یاره او وای وروره زه خو د ځانه د فلم پروډیوسر جوړوم د ده څه به پوښتنه وکړو ګوره ورور جانه دا یخه کوټۍ چیرې ده د پاڼ والا څخه پوښتنه وکړه یاره د پاڼ والا څخه به پوښتنه وکړو راځئ ایستسئ پغل چکو وم لیونۍ خانخیلې ګوره عینکې یې دونه غټې دي سترګې نه لرې دا خو شاته رالې او وای ته بیا دلته څنګه در وخېږه د نامي زه دا خو شناخته وختل ګراني زه دلته داسې هیري دغسې ده ستا خو زما نوم لا په یاد دی او وای خو ته دلته د فکرانو په رقم ولې ګرځې او وای زما دا پرېږده ته خپل لا راته ووایه ته دلته څه کوې ته پوهېږې تا د تګ څخه وروسته ما تا په اړه ډېر فکرونه وکړه بیا نو ما ډېره ښایسته فکر خو به نو تا هم زما په اړه باندې کوئ زما په اړه دې فکر کوئ یا ما ستا په اړه فکر نه دی کړی ړونده لږ دې هم نه کوئ او وای ستا په اړه مې فکر نه دی کړی یاره بس دغه دی نو د موټر په اړه به دې فکر کوئ اوه ستا موټر اوس څنګه دی او وای ما خو دغه ویله چې دا موټر څونه مشکلات لري دا اوس تا څنګه موټر سم کړی دی ته یو کار وکړه زما د ټلیفون نمبر در سره واخله وایه 810 915 3 1 0 0 0 دغه نه وژ نمبر سارا
دغه ټوله لمبر زما دی پوه شولې زه بیا زنګ دروم د خدای په امان خبره وه ساره ګوره ساره وبخښه ورورجانه دا یخه کوټۍ چیرې ده نشته خلاصه شوله خلاصه شوه خلاصه شوله څه معنا بیا سبا ماښام راشه راز بیا کمه او وای خو ماري په صد کیسه دی د یخ کوټۍ پوښتنه کوي وام ګوره ورورجانه پر ما باندې بیخي ډېر رش دي د چا چا پوښتنو ته جواب ورکړم وروره دا د فان دوکان دی فان دوکان ته د معلوماتو خونه نه ده یوه ناخر سول ابل په پور څه غوښتل او وای وروره ولیم په عذابه ما زی ادرس راوښه د جې داسې زده کښته ولاړ شئ بیا ور وګرځېږئ یخه کوټۍ به ووینئ څه په وایې واه څه په وایي یاره ډېره ښایسته واه واه سخته ځای دی پلارجان خو ډېر هوښیار وختي غلی پلارجان په کوټۍ کې زموږ د امنیت دپاره وکې ورورجانه وکې خو رزل موږ ته غاپي دا بده خبره ده خبره ده ډېره بده خبره ده اوی څه وسوه Gabara, yo, gabara, hilaka, paminat chapchi hilaka. Gabara. Oi, gabara. Gabara, yo. Gabara, spera, tele chala. Oi, yo, gabara, rava. ودر چیرې ځې ودرې دا خو رابنده کړه بس د غونده او وای د پلارجان سانتي که شان ساتلی دی Oi, çabaka. Yo, tam işkillar ya. Tadan anasın garajı. Ya? راځه Arya wa, tasım ya. Razı. Yarışı mı? Mağa vatarı. Razı. Ratuas, tam işkilları. Ratuas. Taşı tam işkilları. Ой, tas sok yaz. Kamazara gılyas. Da çasarı vyanı. Uyur sarı vyanı. Da salak sarı vyanı. Tası. Çay kubana çıkıyor. Da hadi sasların gosa hudana man vejici. Sas çay hoşuyor. Urzıy. Uli vazariyas. Urzıy. Urzıy. تکلیف او وای ته خو به ډاکټر نه چې د تکلیف پوښتنه راڅکه تا ولې تکلیف وکړي زه به دې درغوښتې وای زموږ د پلار مزدور خو بیخي هوښیار معلومېږي سپی مه غاپه د ده ډېر خراب عادت دی دلته چې هر څوک راسي که انسان یو او یا حیوان که خان یو که فقیر دلته د دوی فقیران دا دي راغلي دي نو ته ولې غاپې موږ سپیان یو تا موږ ته به سپي وویله چپ یې که دا پالتو خبرې دي باندې که سامان درپورته که کور درځه او زموږ د خوراک څښاک او د لمبېدو یو څه انتظامات برابر که داسې امر راباندې کوي لکه ته چې د دې کوټې مالک یې موږ د دې کوټې مالکان یو تراوسه موږ نه وو خبر چې پلارجان دغه کوټۍ زموږ پر نامه کړې ده موږ یې باغ نه وینو دی وایي تارو ته راغلی او وای تاسو څوک یاست وایم تاسو څوک یاست که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کې او وایي چې پلار مې یو څه وخت کېر نه دی راغلی نو تا خپل مالک پسې هېر کوئ زموږ د ډوډۍ په خوړلو باندې لکه غویې داسې پونډ سوی یې او زویه دا چاره دبلی تا نوم څه دی راته ووایه نوم دې څه شي دی اوله خبر خو دا ده زه ستاسو د پلار نه نه خورم او دومه خبره وجه صاحب ته باولې وایو چې څه ورته وایو باولې او درېمه خبره د دې کوټې مالک دی میرزا کشن سینګ جوزف
هغه زموږ خان دی او وایي چې هغه ووینئ نو معده به مو سلیڅي پرتګال به مو لاندې سي او په خاور بیا پرېوئ که مو زړه دی چې ورسره ووینئ نو درځئ چې ور مو ولم صاحبه درې لغړیان دوی وایي دا کوټې زموږ ده ورته وګورئ دغه دی زما خان میرزا کشن سینګ جوزف یا ما دا فکر کوي چې دی به 3 کسان یي دا خو دا دی یو دی میرزا کشن سینګ جوزف یو کس دی بیا کلانو چرنالتو د میناچ چې هغه زما توپک راوړه توپک راکه زه میرزا کشن سینګ جوزف یم د دې کوټې مالک یم باولې دوی ته ووایه ډوډۍ در اوسه نه ده پخ سوې یو ګوړی وروسته دې راس او که ونه منل نو پر دوی باندې سپی وریلاکه صاحبه سر خلاص که دا کوټۍ د دوی ده د پلار په څه غذا بخته کړو هوی زه خو وایم چې پلار جان موږ د په کس راواڅولو هغه خو موږ بېکاره بولې او دغه انسان شیطان معلومېږي صاحبه ته ما هغه فکر که کوم چې زه کوم ته بیا کم فکر که ما دا فکر کوئ ته به اوس چیرې اوسېږي ورور جانه ټکان مه کوه ورور جانه پر دغه بیا کل مرمۍ مه ضایع کوه باولې دلته راسه ورسه هغه درې سره لغړیان دلته راوله ورسه اوس بیا اوس چې راولم اوی وروره کوټۍ م په کار ده ځان په چا نه وژنو ای بیرندکې چپ سه راولاړ سئ صاحب تاسو دننه غوښتي یاست راولاړ صاحب غوښتي یو وبېرېدئ راځئ خان صاحب تاسو راغوښتي یاست راځئ ای د البرخان رامنده کې چی روانې دلته راسه راکښته سه راسه ګرانه ته چیرې روان یې راسه دا دی راغلی کوټۍ خوجنه والا به خېټه رنګ کړې ده سلام تشناب چیرې دی د تشناب په کیسه کې مه کېږئ د لیدر جوړوم میناچ چې دلته ولې راغلي یاست اول خو ته دا راته ووایه چې دا رقم مردرمخی او کوڅه ډبه سپی تا پیدا چیرې کوي ښه زما د سپي رنګ تا ته د کوڅه ډبه سپي په رقم معلومېږي دغسې ده ته نو دا راته وایه د زما رنګ تا ته څه رقم معلومېږي او خوا یې بده په حقیقت کې دغه کوټۍ چې ده دا زموږ ده زموږ پلار دا زموږ پر نامه کړې ده خو ته دلته څنګه مطلب یې دی چې ته څوک یې اوی مژاکه ته څوک یې که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کړې دا چې خر به بیا له مرګه مړ سي بخښه کوئ تاسې د دې کوټۍ مالکان یاست زه خبر نه وم تاسې ولاړ ولې یاست راسئ کښېنئ راځئ کښېنئ باولې صاحبه دوی ته ډوډۍ موډۍ چای مای یو میوه پیدا که نو ورسه یو څه یخې چای ورته راوړه چای ډوډۍ میوه په خونه کې کښېر ده چارو دوبله دا زما دی چیرې ږدې راته وایه په المارۍ کې اوی په المارۍ کې اوه سپی دې هم پوه که چې موږ څوک یو خپله سپی ورته وایه ښه نو دا کوټۍ سسته اځه وبې منم دا چې زه تس نه پېژنم نو په دې خاطر چې زه ځان پوه کړم ستاسو سره د دې کوټۍ او اسنادو کواله لرئ نو خو دا به دې اول راته ویله یاره نو خو اوس مې درته ویل یاره در ونیسه د محبس کلپه دې د جوارو ټیکهدار ته دا زموږ د کوټۍ اسناد ښکاره کړه ورکه راښکاره کړه یو دوه درې دا څلور نیم د دې غټې ښایستې پیشني کوټۍ
چې ټوله سره جمع کې یعنې ټوټل ګر سره کې 4.5 کاغذه باولې صیابه هغه زما بکس ورسه غټ بکس راوړه. اول توپک اوس بیا بکس. زما بکس ورسه بکس مې راوړه. دا بیا کوم د ټوخي بوتل دی؟ زه طالع څه وخت یې بیا یې او څوک مردار سوی دی؟ څوک څه وخت بوزم؟ څه وخت یې بیا یې او ته څوک یې د بادرنګ زو؟ هر وخت زنګونه راوایه څه وخت یې بیا څه وخت یې بیا. که رښتیا د ښځې ځای نو مخامخ راسه سره معلومه به کړو. څه وخت یې بیا یې سبا پر رات نیمې بجې ستا د پلار و مخ ته ستا د انا ورا راوړم انا دې درسره ولم. بیا ټلیفون ونه کړې. کښېږدئ دلته یې کښېږدئ. د مینا چیچی ته ایسته که مخې لاکه خلاص یې که. صیابه د دې بکس بیا اکلي کلیانې ستا پر ملا شریفه باندې ځوړنده دي. ورور جانه دی دا د ښځې پر کوم پایجامه ولې اغوندي؟ چپ که اوی دا وګوره ورته وګورئ ستا سره خالي 4.5 کاغذان دي او زما سره دوغوندې ډېر دي. ویې ګورئ ښاغلو مېلمنو دغه دي نور هم دي. دوغونده ډېرې کولې ومه کتل باولې صیابه پر دوی باندې سپی وري لاکه. کښېنه ورور دلې کښېنه دلې هغه سپی څه شو؟ دا بشدي سپی راغلی سپی دی. زه سپی نه یم زه خو مرچکی یم. مرچکی څنګه مرچکی د چا مرچکی؟ وام ګوره زما نوم مرچکی دی. دا څنګه نوم دی مرچکی؟ او نه څنګه نوم دی؟ نوم خو نوم دی نه. رزلت ته تور مرچکی که سور مرچکی که شین مرچکی ته دا راته ووایه تر انا پر کم د درخت زموږ مابین څنګه راولوېدلې؟ څه درته وایم صاحبه ما په کور کې خپله اشپزي کوله. پیاز رومیان مرچاک د کټوي دارو کورکمان غاټ یل کوچني یل غاټ یل سره مرچاک دالو برا تور مرچاک دالو برا توره زیره سپینه زیره میده زیره ورسته زیره کالو چاوه کال بخارا وچ پلاس ته ټوله مې واچول. ته خو به سره کټوي د دارو دکان سولې ته دا راته ووایه ته د لوړې څه څنګه راولوېدلې؟ وام څنګه راولوېدلم خو د هغه درته وایم توره مالګه سپینه مالګه سره مالګه زرغونه مالګه شرچایي مالګه بنجڼي مالګه علاودین مالګه. او وای چپ کړه زیله هغه مارته وګورئ مکوی کار براله دی کار ودرې کښېنه لاس ما راوړي شنو ما کړ د شانو راچول خوشنه ګشنیز او په لیمبو باندې لړلي سپین پیاز. بیا شروع شوې؟ وام درته وایم صبر خو وکئ. نو زه پر خپل بایسکل روان وم. وام و مخ ته ولاړ شه نورې خبرې وکړه زما یاره ته پر بایسکل روان وې نو بیا نو داسې وبله وروره لکه یو څوک چې شولو غوړو ته اوبه ور واچوي او زه لکه مایع وتپېدلم نو لوړ پورته سولم. ومه د مرچکي زو زله ته بیا د لارې ته واوښتلې؟ یا ورور جانه زه هېڅ وخت د لارې څه نه یم اوښتی زه خو پر بایسکله باندې روان وم. ناببره ټیر وچاودې دي او زه لکه د بخار د جګ شپېلاک پاوا کړم په درخته وځړېدلم. په دې وخت کې تاسې بېچارهګان بېبخته ځوانان د سپي بېرندوی انسانان هغه میرزا چې کشتر کړی و در درخت چې لاندې ناست واست شاخ زه وښورولم او زه ستاسې په مابینځ کې لکه پوخ انار راولېدلم. ته میرزا پېژنې؟ اوی پېژنم یې. ته څنګه خبر یې چې میرزا به موږ سپی رایله کوي ټولې کوڅې را باندې ګز کړې؟ ورور جانه خبره خو داسې وه ما خو خپله اشپزي کوله. وایي ته چپ که یو راته وایه خبرې وکړه ته راته وایه چپ سه او ولې ته سره معلومه کړي زه څه وکړم. زما خبره واوره ته زموږ سره څه کومه کولی سې؟ د دغه د هټلر د اوباما د لمسي څخه زموږ کوټې را خلاصولی سې؟ ورور جانه زه خو کومک نه سم درسره کولی خو داسې نظر در کولی سم چې کوټې به په یوه هفته کې در خالي کړي. زه چې د چا سره کار کوم ډېر غټ وکیل دی عاشق علي څارنوال د طلاق متخصص.
مبارک شه کور مو وګټئ وام الکوانو ته مې طلاق ور وګټئ بلې بیټو وام یا زوی دا خو زما وظیفه ده او یو غړی صبر خو وکړه ګوره هغه پاته پیسې نه دي هغه نو پسې راواستوه سمه ده راواستوه وکیل صاحب زه به ته خپل کور وګټم وام ته خو ستا کور څه کوې ستا دپاره کوټې موټې ته خو د چای ته وهر ورته ووایه چای را سره وغواړه کلچې به وخورې ته یې وارې خو زما کار را وکړه اول چې دا داسې شته که ته هم ولاکه په هېڅ کار پوهېږې په خبره پوه شولې 50 واره مې ورته وویل چې هغه پهلوان مو کمې ته در څخه را نه شي په لوچګانو یې وبېروه اوس به دې سرای ګټلی وای خو ته بیا لکه زړه سپین سرې زارېدي شروع کړې تېرېږه وام ده ته ووایه چې د کمزورو انسانو سره قانون نه کومک نه کوي هغه خوا ته ولې ګورې ماڼۍ وکیل صاحب ستړی مه سې خیر اوسې خیر اوسې دا زما کېدونکې مېرمن ده وام سلام تا زه نن غوښتې وم او تا ما ته ویلي وه چې دا واده به خامخا درکوم ښه نن ستا واده دی و وکیل صاحب دوکانداره نن د چایو د کلچو پیسې دی درکوي نن د ده واده دی مبارکي ورته ووایه مبارک دې شه خیره سې ویل کوه وکیل صاحب تا ویلي وه چې نن به 4 رقم مې دا واده به درکوم تا ما ته نن وخت راکړی وه وکیه اوه ستا واده به خامخا کېږي خو خبره داسې ده چې او وایي ته خو هغه وه هغه و چې ترسېدلې وه زه چې واده در کوم په یوه بله خبره هم درته کوم ستا دپاره زه یو وړاندیز لرم پوه شولې زه پوه نه سوم وکیل صاحب وړاندیز ګوره خبره داسې ده چې د واده دا خو 15,000 کېږي او د طلاق پکې ستا خو ته خبره یې بل واره چې ملا زر درڅه واخیستلې تاسو به د دواړو دا جمله 12,000 درڅه واخلم بس وکیل صاحب 12,000 به بیخي ډېرې سي یو څه مرات ما سره وکړه هیله کوم یاره پوښتنه ورڅه وکړه طلاق ډېر په خواري اخیستل کېږي څومره ډېر شیان مې ورڅه در واخیستله کور مې ورڅه در واخیستې موټر مې ورڅه در واخیستې مځکه مې ورڅه در واخیستل هر څه مې ورڅه در واخیستله په 10,000 روپۍ زه ستا دپاره یې 11,500 سمه ده سمه ده وکیل صاحب خوښه دې شوله ته څه پکښې وایه سمه راځئ راځي وړونو خپل کور یې وبولئ د خپل پلار کور یې وبولئ هر ځای چې کښېنئ هر ځای چې بېجېږئ ستاسو کار دی او وایي تاسې ولاړ ولې یاست راځئ زه به ولاړ سم اشپزخانې ته یو شی مې یو دیګ میګ به او یاره ته بیا شروع شوې سپینه زیره ورسته زیره پسته زیره سپینه مالګه توره مالګه شرچایي مالګه خړه مالګه سره مالګه علاوه مالګه دغه ټوله به ور زه مه راشلم بیا کوه ته مو ژر د وکیل صاحب سره معرفي کړه وام ولې به داسې تلوار ته چا څه اولادونه ژاړې او وایي وروره یو څه وکړه او وایي ډوډۍ موډۍ خو وخورې ته څه لکه سپی راته غاپې ستا خو زه به ډوډۍ در پخه کړم عاشق ورور به را روان یې تاسو فکر مه کوئ ترې ماښام دی د اشنا دیدن ته ځمه رکوه مرچکیه مرچکیه د کډوګله دا فقیران د کمې خوا راوسته ده ورته وګوره زما د کور خواړه په دواړو ځامو باندې شوي ورته وګوره ګوره دا فقیران دي اوس چاته وویله فقیر خو موږ ته ته معلومېږې مه مرچکه په دې ښار کې فقیران کور له دغسې رانه نوځي او وایي دا اوس ته څه ناکې کوئ زما خوږو یارانو تاسې دماغ نه لرئ وایم د هغه عاشق ورور جان دی نامي وکیل ویې پېژنئ ستړی مه سه د ده په کور کې اوسېږئ اوس غواړئ چې ده ته د فقیر درجه ورکړئ او اوس ستا دا پرېږده ته دا راته چې لغړیان څوک جې ګورئ دا نه لنګر دی نه مسکین خانه ده دا زما کور دی زما کور ته خبر یاست چې زه څوک یم زما نوم څارنوال اشکالي دی د طلاق متخصص دغه دی هغه خو زما کور ته بیا څه ته راغلي یاست وایم تاسې څوک یاست دغه دی که مو ځان در وښوئ نو ځان به راباندې قربان کې نو د دې دا مطلب شو چې وژونکي یاست یا او وایي ولې ناکه په ناکه مغزه راشلمبې کوي بیخي غټه ګوله مې در پیدا کړې ده په غوړو لړلې په یوه وار یې مه خوره کرار یې خوره څه معنا ته ماسې د دې مشکل واوره ورور جانه ولې زه دولتي د لیکونو صندوق یم او وایي ورور جانه دوی د اوسېدلو دپاره کور غواړي ورور جانه زه رهنما والا یم ورور جانه وکیل صاحب دا یخه کوټۍ چې ده دا زموږ ده د کوټۍ باید څو ده وکیل صاحب خبره دا ده چې د دې ښار په نرخ مرخ موږ هېڅ نه یو خبر بیا هم لږ تر لږه د 6 یا د 7 کروړو یي څنګه وروره و د و خامخا ده او په خپله مه راته وایه کولا راښکاره کوي اصلي خو به یې اشامه ده
دا کوټې ګواکې ما در خالي کړله ما ته څو پیسې راکوئ 2 لکه څه شه 2 لکه مورچکه د کوټې څخه عکس واخله د دې څخه 2 لکه واخله وکیل صاحب 50 لکه غواړم وکیل صاحب دا واوا کنه ساتل سپم واخلې ځي خو وکیل صاحب دون د ډیر پیسې به موږ د کوم کوو ورې کوټې چې وګټي پاغه کې خدای شاغه سم نه وشيږي خرڅوي پر خپل لار پسې ځي 50 لکه بیا ورسته راکې خو 2 لکه غواړم او وکیل صاحب اوس موږ سره دونه پیسې نه یې اوس خو موږ سره باز هغه شل 15 زره ستا کی صاحب ما د حساب کار هغه څه پر ما دی ګوري یو ډیر شنه مینه زړه کوم اول نظر دی د میرزا صاحب د ویل نونی دی دغه د شکل غول دانډ والی کوشش وکي کوز دا ور سره وکي و د کومه طلاق بیا ورسره د وکم کوټي به په خپل ستشه مطلب می دادی چې پوسولاش وکیل صاحب سامان چیرې کښېږدو زما خونه کومه واده مرچکه بلې ورجانه د غالکان تو چې د خلیه سره مو احتیاط کوي سم ده د خلیه سره ما احتیاط کوي ورجان وایي او دې د یو غوایانو ته د باندې په سره چې ځای ور جوړ سم ده ورجانه د مخ هغه د میرزا و خو اوس موږ سره قبضه کړی ده سم ده ورجانه خو دا کار کوي زما خپل توري چاري ډېر خوشي دي چې لري چې دماغ مستي پاله شي اوس بدر خلاص کم د جنت دروازه ورنه نو دې د نبی صاحب نانو وکیل صاحب خو موږ سره چیرته راوستلو دا تا موږ چیرې راوستلو ها وام دغه سراچا ده تسوي ورختا یا مرچکه مرچا خو جوړوس نو شو دا سراچانو دغه سی ها لیونه مې مرچکه موږ درې وړونه د دون غټ کوټې مالکان د غټ خان زامن ته څه فکر کوي موږ به دې کنډواله کې اوسېږو نو اول به مراته وی وای چې تاج محل مې درته نیولې وای تاسو څنګه خبرې کوي او وی پښیاریانو زما خبره واوري په ټوله ښار کې داس نامي ځای بل نس پیدا کولای کړیا نه غواړي او کوټې ته نږدې دی د میرزا پر هر قدم باندې پام کولای سو د هغه د لونو سره د سترګو د جنګول دپاره دا بیخي ښه ځای دی د داسې خو یو څه زده کوي څه په وایي د نامې زوی تر دې نو بل ښه ځای د اوسېدلو دپاره تاسې نسي پیدا کولی ورځې پرېوځئ او وای دا بیا څوک دی چاغه چغو کې ډنګر چرګان وای ویښه ځوانان لیونی دی هغه چې نه لري غیران هند جانب تر اوسه پورې د ښه سره مې بد نه دي کړي او د بده سره مې ښه نه دي کړي او نوم مې دی خاشه بدماش سرکه مې سې اخواته څه ګلمکۍ ته څوک یې که مې ځان در وښوی نو ځان به راباندې ویرو ورورجانه نن چې یې ودال ته وږه ور اچوله نو بدبویې چار پیرسوله تاسو ټوله د وږې بوی حس کوئ د خاص وکرکه مغزه مې مه راشوم بیا کوه پوه شولې تا به 2 ټوټې کم یوه ټوټه به پاکستان ته کم یوه به هندوستان ته لکه کشمیر ټول عمر به په غم در باندې تېر کم پوه شوې او وی ورورجانه دوی ستا نفر دي وکیل صاحب ستا د خدمت دپاره سته ویلي دي چې ستا خدمت وکړي خوندې په وکیتال څنګه او وی زه د ګنجه راوغوښتم په دا خاطر چې زه دا ځای قبضه کم او بیا دا 3 مرغومې راواستول چې زما خدمت وکړي ښه دی بیخي ښه کار دی د نامي زو خدای وا خبره په ښه غوږ واوره زور زم د باندې یو څه کار مې دی څو کسانو ته د غوږو پیچونه ورکوم پوه شوې چې زه بیرته راسم ابتو د دې ځای صفایي نه ده سوې ته ورته وګوره دا څه رقم چټل دی او د چناب ګډر هم بند دی تس خبر از دا ځای زه څنګه غواړم څنګه پاک د مخ پر کم سم دم لکه د سپینې میږې وری زه ژر راځم وام دی بیخي نه مې ځوان دی وای رزله مرچکه وکیل صاحب موږ د دې پیلمرغ د خدمت دپاره ودالته په غلطي سره ولیدل بالا نه رسم لاړم لاړې څنګه کوي ته راته ویلی چې ګوډو ورور چیرې اوسېږي یا دا څه کوې زموږ د صاحبه څه ادرس پوښتیا کم ګوډو تور ګوډو ژړ ګوډو سور ګوډو خیاط ګوډو کساب ګوډو باسکل ساز ګوډو نری ګوډو پنډ ګوډو وچ ګوډو غوړ ګوډو ګوډ ګوډو بنا ګوډو رنگمال ګوډو برکي ګوډو
وام هغه کوټو در شوی پر جانو کار چکه ښه هغه یې ښی ګوډو ښه نو خو دغسې ووایه چې ګوډو یې ښی ورسه ورځه هغه مخ ته دی دا د بې پروا زامنان تر اوسه بیده دي ما ټوله دنیا وغوښتل وم کوړکوکوکوکو د پارمي چرګ کولنګې چې چه راته وګوره زه یم ښایسته ځوانه کښېنه وم سرپېچک کوترې پښې دي ولې غځولې دي ورسه ما ته چای راپخې که ورسه ځې که اوس یو کش درکمه وم ګلمکۍ تا څه لکه کوچنی چې جارو دې په غېږ پورې نیولی دی که مې ځان در وشوی نو ځان به راباندې ور وژنم دې سم کار وکړه کنې ستا او د کساباتو به فرق نه وي ته پرېوځه په پروتې کار وکړه سمه ده هټ ته وا جنګ را سره که وم ګلمکۍ دا موټرسایکل ولې پاکه راسه دا ځای خیرن دی پاکه که وم کولنګې چرګه ته زما مخ ته دوړې ولیکه واخه دا بیلر پورته کالتې وغورځوه ژر کوه ونیسه بې غیرته پارمي چرګه پورته که ما مه پوله کښېنه وم مرغومې ته اوس چای راپخه که د غوایي غوښې راپخه هغه دې راغلی زما چچکه همتا ما ته چای راپخې کړې په ژوند ولاکه وږي پاته سې د نامې زو بیخي نامیانې چای دی بیخي نامیانې چای دی ونیسه شله وکړه شله در څو چې دا چای نه یې خلاصې سوي ته به ما ته رخصېږې شله وکړه سارا زنګ دی سمه ده بلې هی پر داسې غږ باندې به نو څوک قربان نسي جانانه ومې وژني خو په لاس کې یې خنجر هم نسته بلې تاسو څوک یاست او وی هغه ځوان یم د چا زړه چې تا د بله سره سم دم موت یوړ هیري اوس مې را په یاد سوې او وی په څومره مینه چې ته هیري راته وایې په خدای چې زړه پښتورګي دلبند تورې هر څه راڅخه یوسې څوک دی د ګیرج والا زنګ دی زما خدای دا تو څه وایې خبرې ورسره وکړه سمه ده ته څنګه یې زه خو ډېره ښه یم تر ما نو چا په بل څوک کله پوهېدلی سي چې ته څومره ښه یې دغه دی ته اوسېږې چیرې په یخه ماڼۍ کې یخه ماڼۍ په یخه ماڼۍ کې اوسېږې بلې ته څه فکر کوې خبرې ورسره وکړم اوی څه وسوه د یخې ماڼۍ نوم دې واورېدې ولې یخ سولې یو څه ووایه بلې سارا آیا موږ سره لیدلی سو اوی دی خو د لیدلو وایي نو خو ورته وایه ته اوس لیونی یې بلې سارا ولې څه ورته وایې ستا ولې داسې تلوار دی پر ما خو هغه تور کمیس یې ګران سوی دی ښه دا کیسه ده ژر ورته وایه اوی خوا خو بې نه یې بده سوې سارا بلې زه دلې یم نو سمه ده موږ سبا سره وینو سمه ده ښه شپه سبا را سره وینو ډېر ښه ورور جانه په دې دا مطلب دی چې دا دواړې څه معنا لري دواړې د میرزا لونې دي تاسو دواړو بیخي نامې او پر ځای باندې نښان ویشتلی دی اوی مفتکر ته خو ارام کښېنه دی ته وګوره څومره د هر شی سره سم کړي دي تیار کور یې جوړ کړی دي نجونې یې ځان ته پیدا کړې ته ځان ته ځای نشې پیدا کولی ځای ډېر صفا کړی دی او وای په دې کار کې موږ بیخي نامه وکیل صاحب زه وکیل یم وروره بس چې هغه نجلۍ مازې یې وارې سترګې را سره وجنګوي سترګې پرېږده کمې کوټې نه در وګټلم دا وکالت پرېږدمه روجانه داسې ولې وایه زه به څه کوم ټوله موږ چکال به دغسې ورسته شي او وایي درته ووایه چې تاجمحل مخ ته ځان وژنه وکړه لږ څه لږه ممتازه خو به دې خپله شي د ممتازې ماما ته خپله کوټۍ نسې خالي کولی د دې خوارکي مورچکي د دارو دکان وربندوي لوچک ورور جانه
تو خو ګړی چپ سه یاره ته دلته راسه زه دلته راسه ودرېږه دا دې راغلم ګوره په ښه غوږ یې واوره زما د درو شیانو څه بد راځي ښه د ګرمۍ څه یو د مسکینۍ څه او د خره څه درې پوه سوې ماشه؟ بله پله دې بد اخلاقي وکړه پر غوږه چې نه مې چکه درکړل و دا وارې دې ته ځان ټینګه ورسه پر خپل ځای دې لکه بیزوګۍ داسې کښېنه شاوږ ورسه کښېنه د کونډې میږي مرغومې کښېنه ته پر دا 300 بیزوګیانو پام کوه زه په یو کار پسې ځم هلته کساب غوښتی یم د هغه د پسه لري ورخالي کوم څس بابولاله خو مې واورېدل دا راته ووایه چې څه مو سره وویل دغه دی بس دغسې عادي خبرې مو سره معنا څه مو سره وویل زارې یې کولې اروارې چې راسره ووینه راسره ووینه راسره ووینه ولې نه ورسره وینئ ورسره وخه به وینو خو په ده باندې څه وکړو دا عجیبه شی دی لکه د بوزې لاندې چې لمر ته کښېږي وایه اندر ستا نوم چې ښه دی اندر مورچکه یې ده ته وایي چې سبا سهار د محکمې مخ زما سره وویني زما په کار دی ورور جان ستا سره د محکمې په دروازه کې ویني اوس به اوس بیده شه راځه مورچکه بیده شه سلام زما ډیره یادېدلې اول وارې مې واورېده ډېر ښایسته ماریا اشه دا هر څه پرېږده ما ته دا ووایه چې تا ولې زه دلته راغوښتې یم چې د مینې اظهار درته وکړم چې شي ته لیونی سوی یې و خو تر تا وروسته ته زما پلار نه پېژنې اوه او وی که ستا پلار میرزا کشن سنگ جوزف دی نو موږ هم ایچ آی وي یو چې شي ایچ آی وي هری اندر ویرو او که چیرې ستا پلار زموږ اخته سو نو ځان به راباندې قربان کړي تو خو هم بیخي راځه ووایه چې زه ستا سره بیخي ډېره مینه لرم یا راسره لرې زه مینه نه در سره لرم ماریا مینه در سره لرم زه هم مینه در سره لرم اندر ستا نوم چې ښه دی زویه اندر ته دا بستی وارې ونیسه سمه ده اندره ته پوهېږې چې زموږ مټ کلي دا رقم په مشکلاتو کې دی په 121 کروړو نفوس کې 19 کروړه تقاوت چې 15 کروړه په کار پسې ګرځي او 18 کروړه بیا درسونه وایي په هغه باندې مصرف دي او ټوله چې سره جمع کړې دا درې سره د هېڅ کار نه لکه ځان ته چې ګورې 15 کروړه مکتب ته ځي هغه خو هېڅ رقم کار کولی نه شي 1 کروړ د 15 کال راهیسته ورک دي دا څه وه 10 کروړه بېکاره دي 1.5 کروړ په روغتون کې مریضان دي پوه شولې نه لکه نه 90,000 نه 199 کسان په مابش کې دي هغه خو به ځانونه کنجدي ماته څوک سوه ما او ته او زموږ بیا په دې ملک کې و هېڅ کار ته زړه نه ورغواړي اوس نو یوازې به ته څه تر ووایه نو وکیل صاحب ته راته ووایه زه څه وکړم ته د میرزا لور انډیواله که پر هېواد به مې احسان وکړې او ګوره کوټۍ به هم ترلاسه کړې وکیل صاحب دا زه کوم ته ورته ګوره چې زه وکړم اوس بیا دستي وکړم ورته ویې کړه سمه ده ته یې وارې راشه تا اول زما نوم چې شي دی اندره بلې هندر نو دا به ستا خو راکړه زویه واخله خیر وشه ورشه پر دغه درې ګرځې ولاړ شه سمه ده وکیل د صاحب تخمي کار ور پیدا کړه اوه یاره اوس څه وکړم هی غلام وګټله په ورکو اخته دی څه کیسه ده بیخي چورتي معلومېږي یاره ګوره په ډېر مشکل کې یم نو خو ماته ووایه زه د کوم کار یم څوک درته راوتښتوم څوک درته مړ کړم د چا لاسونه پښې مات کړم مازې امر کوه وکیل صاحب راته ویله چې د میرزا د لور سره انډیوالي وکړه زما سره د هغې لمبر لا نسته وروره نو ته راته ووایه زه څه وکړم ورور جان تا خو به مینه کړې په ژوند کې د یو چا سره وه ګوره وروره ورور جانه راته ووایه قسم درته ږدم ورور جان راته ووایه اوس قسمونه هم راکړه راته ووایه وروره او وی د نامي زو تا خو زه در خوږ ګوته ونیولم یاره زه هم په ځواني کې یاره یو وارې عاشق مین سوی یم د خپل کلي نجلۍ مې رجیا نومېدله ما پر هغې د ناز نوم هم ایښی و رجه کله چې به ګودر ته تللو راتلل د نامي زو نو هر چا به و دې ته کتل ما هم ورته کتله مګر زه خو نو د هغې پر سر مې بیخي ډېر کشونه خوړلي دي
څنګه وروره څنګه او وای وروره نو څه کولای سوای پلار یې رالی د هغه سر مې لا ورمات کړي د اکازو یې پالوچي کول د هغه مې لا پښې ورماتې کړې بیا څه وسوه وروره انجانیم په مابس کې او هغه د نازوانه لور بې وفا د چا په خاطر چې ما دونه مشکلات پر ځان ویوړل هغه و مابس ته زما د دیدن په خاطر د پسند دپاره لا نه ده راغلی یاره نو زما مینه پر هغه ځای باندې ختمه سولې لکه وایه دا فالتو کار دی خو ګوره ښځوانه زه خو هغسې سواد مې واد نه لرم تا خو مکتب ویلی دی یاره ته یو اسانه کار وکه یاره د هغې مخ ته ورسه مخامخ ورته ودرېږه ورته ووایه ورته آی لب لبو آی لب یا وروره د جې سره لت تړلی دی یو بله لار راوښه دا خو ډېر بېرندوکی دی ته یو کار وکه ته دا پوهنتونو مکتب ته په څه خاطر کړلې په خط کې ولیکه د زړه حال هغې ته ورسه د هغې لاس دغسې ونیسه دغسې خط پکښې ورکښېږده وربند یې که او دغسې په مینه لاس ځینې راایسته که د دې دوې ګټې دي څنګه وروره یو دا چې ته هغې ته د خپل زړه حال ووایه او بل لاس یې هم وروړه یاره مننه ورور جانه ته بیخي نام یې مننه وروره آی لو یو دا بیا کوم رسل رالی کار ته ملا نه پرېږدي څه په وایي وایه څنګه راغلې لا ته خو جوانه ده سوې او وای مسخرې مه کوه یاره دا وګوره واخه 500 روپۍ ورسه اشکول نه وکه نو زه باید څه وکړم او وای ته خو ډېر هوښیار یې یاره یو کوچنی کار مې دی وکړه راته وایه دغه خط پټ پټ ورسوه اغلې ماریا ته یې ورکه سمه ده دړ سترګو زه په هر څه پوه شولم ته دلې ودرېږه او زه به تا ته د دې خط جواب راوړم را به سمه دغسې نه دغسې پټ سمه ده ورسه د میرزا صاحب پټوه د مینا چیچه هغه ته وراسه راځه لکه چې خونې ته مې ورغواړې راځه ښه راغلاست درته وایم او یا ژبه د لغړي ته بیا چې دی لوړ کښېنه ښه نو د سترګو توره تا چې دغه خط زما د لور دپاره لیکلی دی په دې خط کې بیخي ډېرې غلطیانې سته املایي غلطي لري بیخي ګډوډ دی ګرامر خو بیخي ولاکه پیژنله پوه شوې زه تا ته یو نظر در کوم ته ځان ته یو معلم پیدا که او دا خط بیا د سره ولیکه بیا ما ته راوړه بیا زه ګورم بیا هغه خط په دونې هوښیاري سره زما و لور ته ور ورسوه چې زما پلار لا په خبر نه سي ولاړ شه ځه څه کیسه ده صیبه ده زه اندر سینګ چوهان ستا د لور ماریا سره غواړم چې واده وکړم معنا ته ماته په جنګ راغلی یې ګوره زه اوس وخت نه لرم بیا بل وخت راسه سمه ده بابلې صیبه ده ته خو څه ماتې پیسې ورکړه بیخي رنګ د فقیر دی زه داسې خوند کوي لکه 2-3 ورځې چې ډوډۍ نه وي خوړلې واخله زوی واخله اختر دې پروا نه لري شرمېږه مه ورسه او ګوره که چیرې بیا د کوټې سره مې شاوخوا ولیدې نو په مرمۍ دې ولم سمه ده دونه ژر ماته نه منم هو ماریا درلم سلام وی خدای دا ستا لپاره څومره ښایسته لغړی ما تا ته په دونه مینه سره ګل درکوي او ته لکه عسکر ناکه چې شپه لا اخره کړل وځه بیا کله چې دی واه څه په وایي
وای شرموشکۍ په ټکټر کې کل چاګیا چې که څنګه دلته راسه دلته راسه وایم یا وروره زه خو بس د هغسې هلته دا زما د راډیو بیټرۍ ختمې سولې هغه د ټکټر بیټرۍ ودې ته ور واچو ورسه چالان دی که دا غزل اورم ورسه وایم یا وروره د هغه بیټرۍ ډېره غټه ده ودې ته نه ورلېږي زه چې درته وایم هغه وکړه د هغه بیټرۍ ودې ته ور واچوه دا سمه که کنې زه به تا ور حلال کمه ورور جانه نه کېږي ورور جانه نو څه کېدلی یا وروره ونیسه ته غزل ووایه په خپله ووایه ویې وایه نینی وسی نینی مجھے کیا وقلنی کار زما خوله بنده که خوله بنده که د نازوانه زو دونه بېسوره وای د همسایګانو غواوله دا دې ماته میسجونه راواستول و دغې غزلې ته ملکیانې دغسې سولې کښېنه وم ای د خدای شوده انسانه په سور کې ووایه په تال کې که چیرې له تا او رپې در خبر سوله نو ځان مرګې به در باندې وکړي پوه شوې نینی وسی نینی مجھے کیا اوه یو څوک یې خوله وربنده وقلنی کړي کار زما ګوره زویه ته د دې غزلې په ویلو سره ورورجان ولې بیره راولاړ سه ته خو باید په محکمه کې وایه اوه دی خو باید د شپېشتو په مامته کې وای د شپېشتو چینجه محکمې ته ولاړم او رامغلم ته ګوره اوی ولاړې او بیرته رالې اوم کوټې به څنګه وګټو اوی وکیل صاحب د محکمې ټوله دفتري کارونه خلاص کړل هغه راته وویل چې بالا مو غوټې موټې ټولې کوي لس ورځې وروسته به کوټې زموږ سي لس ورځې بعده به کوټې زموږ یې نیمه کاټه مو وروړې ده نیمه کاټه به سبا وروړو د وکیل صاحب خو د پلار بچی ده اوه چې د مازې محکمې ته عریضه وکړي قاضي صاحب داسې جست ورته ولاړ سي او ورته وبوایي صاحبه ته کور ته ورسه کوله به زه پسې در واستومه چپ سه بیا کله نه دي دا چې ته هغه میرزا جې لیدلی دی سترګې لکه د خارجي چنګوښې ده اوی هغه میرزا به خپلې دوې لوڼې بوځي یتیمخانې ته به ور واچوي حج ته به ولاړ سي میرزا به داسې نه وي درته ویلې د میرزا سما په جې باره کې پوښتنه نه راکړې ورته وګوره هغه دی ته ځوا چیرې واست او تاسو نو په بازار کې څه توره والده چې راغلاست ها چیرې واست موږ چې رښتیا سي نن یو څه داسې سرګردانه وو او کې ویرو تاسو فکر کوئ چې موږ په باغ کې د میرزا د لوڼو سره غزلې ویلې او ته څه فکر کوئ ماله میرزا لوڼو ته ګول ورکوئ او چکه راغلم راځئ یارانو باوجي چای راوړه میرزا صاحب یو شعر واوره عجبه بیت دی بجې څو جزوه بجې 4 بجې دي 4 بجې دی بس دغه وخت چې د انډیوالان راځي اوس به ښه په خوند ناشې شاعري به کوي شاعري مه کوه د زمري په بریتو بازۍ ارشاد مه کوه د زمري په بریتو بازۍ کنې در باندې لنډه به سي هغه د زکات صدرۍ څه په وایې دغه سکونه ده نو چې ته دا شعرونه سره اړه زه یو شعر درته وایم دا هم واړوه راځه وایه که چې دا سره واړوئ نو بیا دې منم ارشاد ګوره غالب استاد ویلي دي غالب استاد واه د رحمان وینا به هلته ورته وګورئ په شعر کې څونه وزن دی د رحمان وینا به هلته په کار درسي اوهو څه په وایي واه د رحمان وینا به هلته په کار درسي چې یوه وڅکه په لاس 2 دانې دي په خوله کې یوه مهمه خبره درته کوم نو خو راته ووایه د میرزا او مخ ته چې د کرکټ نوم وانخلي د هغه د کرکټ څخه بد راځي کرکټ نو اوس بازي ده بازي نو د سترنج ده د خانانو بازي د باچیانو بازي زما په رقم خلکو بازي د ده نور څه درته وایم باواله دی لیونی دی خبر یاست یا ولې معاینه یې وتښتېدل په دې خبره خوا نه ده بده ښه د معاینې په تېښته خوا نه ده بده نو بیا خوا یې پر بل شي بده ده زما مېرمن چې کلله خط یې د لې راپرېښی و تاسې خو سواداره یاست ورته وګورئ په یوه ورقه کې 14 غلطۍ کړي دي خرابه لیکنه املایي غلطي په ګرامر خو خبره لا ولاکه ده مونث و مذکر پیژنله نه میرزا بیده وه ډوډۍ میرزا وخوړئ زما انا مړ سو بې عقله ښځه ده بې عقله ښه سو مصیبت چې هر څومره در څخه لري هغوندې ښه دی صاحبه تا ته د مینې لیک پرتې مه وایه تا خوله ده وښته
وام یا د مینې لیک دی ته خو یې وګوره ورته وګورئ دې د سترنج لوبغاړي ته دا یې زما چال ښه د مکمېټه کیس ایسته سمه ده Vale. اوی د لغړی زو ولې مې هره ورځ دماغ را شلون بیا که ناجده د حمارګلې زو ته څوک یې راته ووایه ته څوک یې هره ورځ ټلیفون کوې څه وخت یې بیا څه وخت یې بیا فکر مه کوه ستا ما به زه راولمه په ډولۍ کې اوی وام راولم یې راځي اتلسم اور شروع دي اتلسم اور هغه د چک را روانه ده چکه مې کوي ورسه ولوېدئ زه پروا نه کوي او دا د اتلسم اور اووم بال باوليه دوی لیونیان سوي دي او میرزا هم جې خواته ګوري اپرین ډېر ښه ته ښه ورته وګوره دوی ستا څه لیونۍ جوړوي راځه راځه جن د جې خواته ولاړې او میرزا د هغه خوا سره روان دی وروره ته دې خپل بالین کوه ونیسه یو ګړی پرتګاش مې سوسو پرتګاش او ژر یې وتړه او ستا څه تلوار دی خدایم ټینګوه مې ژر مې ټینګ کړمه راځئ آفرین میرزا را روان دی د ده خوا دې وروه بل بال یې وکئ دا څه کیسه ده څه کیسه ده که په پوه سوې نو په پڅ چاړه به پوه سې شروع کړئ ونیسه ورور ته دې خپل بال کوه ونیسه هغه د میرزا هم لاړې ونیسه اوی ورور دا څه کوې چاګه کوي وسوسله هی وزه اوس چې بیا وژلي وای صیبه ټوله د مردارې مرغۍ د کوتاپای سپی دی زه کوتاپای سپی یم ته خو سم دم ماژي یې رزیله ګوره که چیرې ته پر یو سم کسا باندې پیښ شوې نو یوازې به دې پر کوټې او پر لرې باندې ډېره افغانۍ وګټې ګوره ته ما نه پېژنې زما سره ځان مه اچوه زه د وکیل عاشق ورور ماوین یم رزیله 2.5 کاله به دې بندي کړم اوه پښته به دې په محبت کې زاړه سي د محکمې مخته به دور کېږه که غزامت څخه څوک به دې پکې سکینی پوه شوې ته به ما څه 2.5 کاله بندي کړې ومپېژنه ما وپېژنه وم زه داسې بلا یم د تاوارو بوتلان نه دي د خیدکو شیدو څخه ډکوم د دې لغړیانو غیرت ته خو وګوره ما ته یې د محکمې ټکس راستولی دي په ما کوټۍ خالي کوئ د فلسطین اسانو ستاسې پلار لا داسې کوټۍ لیدلې ده دواړه لکه د پنجاب چنګوشي او کارونه واه په ښه کار اخته یاست کاش پسې ورکئ ډېر پرمختګ به وکئ غره ته به وخیږئ پر دا سر بیا ودرېږئ یو څه صبر وکئ سلیما لغړیانو اوس نو زما کاش ته ګورئ دښمني به مې دومره ګرانه درته تمامه سي لکه د مځکې تا خو به زه داسې مړ کړمه لکه د غوال مسۍ ټوله به در باندې ژاړې دومره تکلیف به در باندې راولم پر خپلو ځانو به په خپله ناړې توکئ دروازه غلی دی بیا سپی را باندې رایلکي وام این دروره ته دروازه بیا انقاب ته تللی یا وروره زه به تا هلته استه ومه چې ته هلته ښه نامي مساج زده کړې او و یو څه زور وکړه عجبه شان یې راوستلي دي زما وروڼه په کم چورت کې ناست یې هم دا دواړه غړیان د هېڅ چورت نه وایي زما وروره دوی دواړه خو داسې معلومېږي لکه د 500 په کش کې چاته تللي وروره اوس نو ته یو څه وکړه وروره ګوره وروره د میرزا سره ټول خوړلي دي وروره بل اوس مشکله ویله ورور جانه په کومه ورځ چې میرزا دا کوټۍ پرېږدي ولاړ سي یوه دانه غټه چرګه چې تورې بونکې یې چې کږې پښې یې رانیسم یې الالوم یې پوستوم یې او بیا له مورچکو یې په غړو کې یې ښه ټینګه سره کوم کبابوم او یوازې یې خورم او وای دا مورچکې خبرې پرېږده هغه خو مازې او دارو والا دی دا د میرزا کیسه ده وروره میرزا مو په عذابویاوه دا خو اسانه کار دی زه به خپل ګوګوشتو هغه ته ور واستوم وروره دا ګوګوشتو بیا څه شي دی وام ګوګوشتو معنا شاګرد معاون وام ته دا دونه عمر زما سره ژوند کوې
ته د ګوګشتو په معنا نه پوهېږې اوس به پر غوږه سینه یو کاش درکړم یا پوسلم وروره سمدم پوسپلم د میرزا مشکل دی اوه نو زه به خپل ګوګشتو حالت ور واستوم کار به وروکې معامله ختمه وروره د هغه نوم خو راوښه په پو څیرلی د باندې راوځه رسېده که زه کور ته دننه درلم نو په درځنو مړي به وکړم 315 رامې مې خالي کړي دي دا مې 316 دی یاران راځئ امیه میرزا دی ته ګوره امیه بوډا دا کوټه زموږ ده اوس به موږ دلته اوسېږو ایسته شه ستاسې شان اغوندو وی پک خانه دغه دي کلیانې او واوره د ماتېدو شیان په شکې کې دي یو څه احتیاط کوه زه تا ته مجال جوړ سم چې ته اوس پر ما باندې مسخرې کوې نه مې پېژنې په پوڅرلی نومېږم پر یخ سړک اوسېږم چې پر هګۍ دې کښېنوم چې چان به م زه چوم وکې د مردارې چټلې چرۍ چینجې د نوي خیاط په لاس جوړه سوې پخوانۍ د ریکارډ صدرۍ زه چې خلکو ته لت ورکړم هغه یخومه په یخه کوټۍ کې اوسېږم میرزا کشن سنګ جوزف نومېږم ډېره غټه غلطي کوې میرزا نه دې وپېژندلم دلته وګوره د تورې څرل دلته وګوره په شاکو څرلی دلته وګوره د مرمیو ټاپ سراته وګوره ټول بدن مې سرې ورې دی چینجې ته ایسته شه دلته وګوره یو ټاپ وینې دلته پر دې ځای پر دغه ځای پر ځګر خبر یې چې ولې په دې خاطر چې تا ټول عمر لتونه خوړلي دي او ما خلک ډبولي دي باولې پر دوی باندې سپی ورې لاکه شاباس ګبره مه پرېږده رابسي وکیل صاحب به څه وخت راسي هر سرور د دې در نه دی بریالی دی ټلیفون وکړم اوس یې ټلیفون وکړم روی غواړم یارانو څنګه یاست وکیل صاحبه نن کور ته دونه ناوخته ولې راغلې چیرې وې دا د ناوخته خبرې پرېږدئ دا خبرې پرېږدئ ما د میرزا د مریضۍ داسې علاج پیدا کړی چې بالانا میرزا ختم شو بې له تکلیفه ورته وګورئ دی هم بیا په وژنې او د خبرې پرېږدئ خبر ډاکټر ته دا وارې کار پوخ دی پوره باور یې ویکو مطمئن یې څوک یې څه پېښه ده پیری دی چیرې دی د کلکین څه د باندې راځه کومه دی پیری دی پرجانه پلار دروازه خلاص کړه پیری دی هلته دی پیری میره هیڅ یې نسته هغوی زویه په خوب کې به بیارېدلې موږ ولیدی اواز یې راکړي د غوږ ټول کمه ده غږ مه لري بابلیا توپک راوړه هغوی هیڅ یې نسته دا بیارېدلې ده هغوی شی نسته دا وایي پیری دی پیری میره هیڅ یې نسته بابلیا درځه چې ورځو ته د دوی سره پاته شه تر چابک شه هغوی هغه ټلیفون دی توپک ولې پرنیسې په نیمه شپه ګوره د چا ټلیفون دی هغوی صبر وکړه روان یم زما پلاره څوک یې هغوی رزیله دلته پیری راغلی دی ته دلته راسه د پیراني صاحب پوښتنه وکړم چې ته هغه څه وخت بیایې د مالګي والا زو څه وخت یې بیایې
څوک سته چې څوک نسته مننه باولې او یو څه دې ولیدل صیابه دلته هېڅوک نسته نسته او دا څوک دی څوک ځغلي مزغله کنیا په مرمۍ دې ورولمه هغه دی کومه دی هلته دی اوی راځه اوی کومه دی اوی چی نسته راځه لنډو خانه راځه هی ماریا څنګه ویرو تا غوښتل چې پلارجان خواشینې کړې خو ته خبرې چې سره څونده وبېرېده ما ستا څخه دا هیله نه درلوده د هغې ټوله شپه ته به وه تر اوسه پورې لا هم نه ده بیده سوې و سمه ده خو خپل د پلار چې مو ده دې مې یو څه فکر وکړه ښه موږ ډېر بازاب کړي یو کله سپی را باندې رایلا کې کله شکنځل راته کوي کله م بلغت وایي پسې اخلي مو دا نو اوس کار دی منه مې چې کوټۍ ستا د پلار ده خو زموږ سره هم د هغې قانوني اسناد سته څه شي او وای پرېږده ماریا ته دا فکر کوې چې ستا پلار چېرته کوي هغه ښه دي او موږ چې څه وکړو هغه غلط دی دا ښه کار نه دی زه داسې فکر کوم چې پر تا باندې یوازې خپل پلار ګران دی بل دی چا په کیسه کې نه یوازې چپ شه زه نه غواړم ستا سره خبرې وکړم یوه خبره په ښه غوږ واوره ماریا ما ته هم هېڅ خوند نه راکوي چې په تا باندې پسې یم پوه شوې یو خبره راته وکړه ورور جانه د برایي ماښام څخه موږ دا فکر کوو چې دا لوکان ډېر ښه دي ډېر ښایسته لوکان دي لکه د الماسو غټیان داسې شیان دي د سلمانو د شاهرخ اولادونه بس یې که ورور جانه ستا سره خو څوک خبرې لا نسي کولی بس یې که اوی خورکۍ خبره واوره زما خبره خو واوره تا ته وایم اکسکیوز می سیسټر یوازې مې ته خورې چې ستا سره مسخرې ونه کړم نو د چا سره یې وکړم اوس یې پرېږده ورور جانه ته خو په دا انجونو کې هېڅ فکر نه کوې ته اوس د دې څه ستیانې جوړوې که څه کیسه ده یو خو بې له هغو مودې ماڼۍ ته هېڅ مرکه د بېرې څه نه راځي او چې را هم سې ته په خپلو مخسرو او پیغورو ټوله جوابوې اوی ما څوک جواب کړي دي اوی ورور جانه بې پیغورو او مخسرو بل ستا هېڅ زده نه دي اوی هغه هلکان چې دي ورور جانه هغه ډېر ښه هلکان دي او د شریفه خاندان څه معلومیږي ته د هغو د مور و پلار معلومات وکړه او هغه پوه کړه ستا ماغزه خراب سوي دي لیونۍ هغه زموږ دښمنان دي هغه غواړي چې زموږ څخه زموږ کوټۍ واخلي نه د ژوندو د جلاسا دي نه د مړو د پاتا دي نه د کار د راکسته نه د خوارۍ د راکسته ایله لغړیان دي موت خوره دوی ته خو به زه داسې سبق ورکم چې هر وخت بیا په یاد یې اوس خو ما زما دوی بندیان کړي دي څه شي اوس ما خدایه بندیان کړي دي اوس ورته ګوره چې زه څه پکوم څه کوو ورځو درځه اوی ورور جانه معلومیږي نه چې چېرته تللي دي د دې وشاته وګوره د دې وشاته اوی ارام چیرې یاست ورور جانه څه کیسه ده دلته ته ګوره سخته په نوي سټایل بیده دی بیده دی یوه راکښېنوه سمه ده سمه ده راکښېنوه زه یې ورور جانه اورېدلو وایي تلک چې نه اورې دا اوس رایسته که درځل څه رایسته سمه ده ورور جانه ډېر پنچر دی دوغندونه کیسه وایي دي ورته ګوره اوی پنچر نه دوی خرڅ کړی دی د بې عقل زامنانو دا زموږ شیان خرڅي او موږ ته پیسې راکړي دا بیا کړان خبرې مه کوو تا دوی ما ته راوسته ورور جانه خوښ کړم اوی څه شي خوښتل خو تا خبر ورسره کړې اوی ورور جانه زه پیسې نه یم خبر په خدا که پیسې لا خبر یم نشته نه په خبر څوک په خبر دی زما پلار په خبر دی زه څه په خبر وم چې دوی به زما شپه را ګډه وډه کې هغه چې دوی راغلې تا ناګانې دي راغلې وکیل صاحب څه کیسه ده موږ په ډېر غټ مشکل کې ښکېل سوي یو وکیل صاحب څه کیسه ده واده د مخه کونډانې سولاست
وکیل صاحب داسې مه وایه هیله کوم پلارجان هغه 3 بندیان کړي دي واه واه او موږ دوی د هغو 2 سره مینه کوو ورته وایه چې هغو 2 ته ما ولې چې هغه دې ستا سره مینه وکړي او وای روزانه خبره خو پرا واور چې دوی څه وایي څه وایي که ډوډۍ ته مالګه روانه چې نو ډوډۍ کله خوند کوي روزانه او وای وکیل څوک دی ځکه ته یې او وای وکیل صاحب هیله کوم اول زموږ خبرې واوره زموږ سره مرسته وکړه هیله کوم دا زما په دربار کې مو څه خوسۍ جوړ کړی دی خپل مشکل مې درته ووایاست ولې داسې راته ګورې در اوسه مابداره انسان نه دی لیدلی که څنګه هوا زه مو خورمه یخ دا اوس دی څنګه خبرې کوي او وای پښتو وایم شما پښتو نه مې پانی که څنګه او وای وکیل صاحب هیله کوم دی پوه که پلارجان هغه 2 بندیان کړي دي چې بندیان کړي دي نو ورسه ایله که او وای روزانه دا څه وسوله څونه بد وسوله چې دا مالګه چا نه راچولې روزانه ستا د 3 شاګردانو ستا د سترګو مخ ته دا ټولې پرزې اخواته نورې پرزې هم ټولې وړي مازیه ټکټر پرېښي دي نورې ټوله شان وړي او وای پر ما د څه شي خیال کړی دی تر اوسه مې د ښه سره بد کړی نه دی د بد سره مې ښه نه دي کړي وکیله کوټ چې واغونده محکمې ته ورځه هغه 3 سره مرغومې رایلا که دلته راوله په خدای چې د لې 3 سره در حلال کړم او وای وچه ډوډۍ خورې په ټکټر باندې ناستې د ځانه جنامي راته جوړ کړی دی نور نه هېڅ کیسه ولاکه لرې راځئ زه ستاسو قضیه اخلم بیا له پیسو راځئ دی بیا څوک دی چې په منځ کې ګډ دی ځان در وشوم او وای تی بیا څه کوې درځه چې ځو ورورجانه دا څه کیسه ده ورورجانه بس ته چې ژوند دی ورورجانه څه کیسه ده ای لبلبو مرچکه اوس ما د خوام لبلبو ورورجانه قربان دې سم کومندان صاحب د سارې څه چې بندیان کړي یو موږ اوس څه شي کړي دي موږ څه جرم کړی دی او پر موږ کوم تور دی چې بندیان جوړ کړلو او وای دا تور مور پرېږده یاره هغه به موږ درپسې غوټه کو بس اوتو توت سوی دی خپل کالي مالي مو سره ماده کوي چې در اوتو یې کو ګورئ راپسې شئ دغه ځای دی یوه دا ونیسئ در ورسېدل کاغذان در ورسېدل صحیح شو وا د نن تاریخ د سره ثبت که د نن څخه ستا د ازادۍ ورځ شروع شوله اوی وروره خو طلاق دې ترلاسه کړې اوی ازار راواستو ښه راته ووایه څه تکلیف لرې پر نس مې درد دی ټیغونه مې بیخي ډېر دي کله کله مې ډوډۍ نه ازمېږي هغه خو به زه در باندې عزم کم څه معنا او وایي ستا خو خوابده سوه یا ډاکټر صاحب راته ووایه څنګه راغلې دغه 3 ځوانان چې تا بندیان کړي دي دا بیاکلان دی لکه هیله کوم او وایي وکیل صاحبه ته خو د طلاق ملاک وکیل وې په دې کیسو څنګه اخته سوې او وایي د چا په کیسه کې شوم د هغې واده اوس د هغې کوچنیان ماته په ماما وایي اوس که ته دی لکې دی چې راوځي نو باره ودونه کوي دی چې ودونه وکړي نو بیا طلاق غواړي چې طلاق غواړي نو زه به پیسې وګټم چې زه پیسې وګټم په دې خطر خو زه راغلی یم الهیه که نو هیله کوم او وایي وکیل صاحبه خدای پاک چې تا ته عقل درکړی و هغه دې په بازار کې خرڅ کړي د حوزې څخه د یو چا د ایله کېدو دپاره د یو کاغذ یو پرزې د یو ټلیفون یا د عریضې دې شیانو ته ضرورت پیدا کېږي په دې ته نه خبر چپ د کوچنیانو مخ ته د جدوګن چمونه مه کوه صاحبه کله چې تا دی بندیانوله نو یو لیک یو پلاستیک یو کاغذ خلطه دسیه تا دغه شیان نه و په کار شوي وه نه دي په کار شوي وه بس یوه بله خبره د طلاق متخصصه مصاحبه چې دا ماموریت به دا چوکۍ به څه وخت تا ته طلاق درکړي په دې به ته نه شې پوه وه شوبرامه هغوی خو دغسې وه چمچله یې منیا صاحبه دی لکه سمه ده بیا به ورسره وګورم کور جودان خدای چې خیر درک ایران راځي چې زو کور جودان صاحب سلام ونیسئ فقیرانو راووځئ اندره تاسو چا پوښتنه وکړه دغه دی اندر باندې راووځه او ګوره دوی دوام دې سره راوباسه ونیسه چمچلی ژر دروازه خلاصه کړه
ګوره کومندان صاحب موږ HIV یو او که موږ دلته یو ګړی پاته سوي وای نو راخته سوي به وای او که را اخته سوی وای نو له منځه به تللی وای. ته ښه شکر وکړئ چې خلاص مې کړاست. ور وخېږئ دا سوټۍ مې راکړه. درځه وروره سره ګرمي ده درځه. کښېنه وروره. راسه ویرو. اوی ویرو څه خبره ده؟ तो सुन गौर से तेरी आवाज मना ले जरा प्यार से जरा सा नाराज हूँ छुपा ले खुद में मुझे मैं तेरा राज हूँ कभी तो सुन गौर से जितना बदनाम हूँ जितना मशहूर हूँ लिखा जो तेरे इश्क ने मैं वो अल्फाज हूँ मना ले जरा प्यार से जरा सा नाराज हूँ ودرېږه اوی دا د امو منډکه بیا د کومې خوا راغله دا ستا کاکه یم هلته چیش کوئ دلته راسئ دا اوس څه کیسه ده ته نه شرمېږه هغه د لغړي چمونک د کوچنیانو سره چې دپاره خبرې کوې زما سره خبرې وکړه عشقه جي څارنوال د طلاق متخصص ډیپلوما مې په کراټه کې کړې ده وام د پیپسي ټسه د کونډې شرا د ستۍ چمپاله زما نوړي راخطا باسې چکو why do you do it چی د انبارو پر کوټه ناسته انبار مخوره معده به دې خرابه سي د مینا چې دی پوکه یوه پښه د قبر پر غاړه ده بلې د کیلې پر پوسټه کې قرار دي ځي ارام د دیوال په بغل کې دي ځي که چېرته د هغه دیوال لاندې سو نو بیا ماته مه وایه هغه سم د کلي خلک په ډېب سنچک انچک خبرې کوي د شپېتو کاله وروسته اوس احتیاط کوه یاره د نیمې شپې بدخونده خوبه د بېننګې سپین سري خوبه ټوله خبر دي زما ګاراج تا زما څه کوزه کړی دی رزیله تا ته به داسې سزا درکړمه چې ټول عمر به دې په یاد یې زما سره ځان مه اچوه زه ځان در سره اچوم دا چا سره خو ته ځان اچې میرزا کشن سنګ جوزف پلار چې دی روژې نیسي مور یې بیا کرواچوف نیسي او په خپله بیا پیسیتوب سیاخته د دې سره مزه به پالي دا غلط کار دی په دې دلایلو چې زه نه خطا وځمه
ستا وکالت څنګه در بند کمه دا لارم زما زده ده ګوره کاکا جانه کاکا به یې ستا پلار چې په دنیا کې پر کومه لار باندې ستا طلاق کېږي پر هغه لار باندې زه د ورځې 3 وارې ځم و او وی پلاستیکي وکیله د ګندنې که شکه ټوله دنیا در خبره ده په کوم کور کې چې ته اوسېږې دا 10 کاله کېږي چې تا کریا نه ده ورکړې د دفتر د راکجې لا نه دی معلوم ټوله ورځ د سماوار و مخ ته ولاړې کار کوې د خلکو څه موتي کلچې غواړې وام خورې ګوبۍ ټیغ د روژ کاږې معده به دې در خوښ کړي ډوډۍ به په چیشه ازمه په ششمو باندې کش پر واچوئ go this side go غلط ممدا غلط کار دی دا مرزا ګر د مرز ما ډوډۍ ته ول سرګې نیولې دي سپی را باندې رایلا نه کی راځه چپ یې کوي تاسو دا غیرت څنګه وکئ چې هغه لغړیان مو ایله کړه نن چې د پولیسو ماموریت ته ولاړاست تاسې زما د فیصلې پر ضد زما د دشمنانو سره کومک کړی دی زما پزه مو راپرې کړه زه مو بیا به کړم زړه مې غواړي چې در باندې توکم د نن څه وروسته که د کوره د باندې ووتلاست نو زه به ستاسې پښې در ماتې کړمه د دې لغړیانو سره به زه جوړ سمه اوس خو مې مازې بندیان کړله ته مازې پسې ګوره چې زه څه څه کوم پلار جانه ته به څه ورسره وکې چپ یې که دا به وروسته معلومه سي چې زه څه ورسره کوم ټلیفونونه راکئ ټلیفونونه راکئ ځئ پلوخونو ته مو ولاړ سئ ورودي والی یاره نه ورځې او وای یاره د څه وخته په اخته یو ټرین یاره هغه دوه به خامخا موږ ته زنګونه راوي او که چیرې پلار جان تلیفون پر پورته کوي نو هغه دوه به لیونیان سي چې دا بیا کوم د لوخو چنجی دی او وای د کلچو چنجه ستا مور به ستا په پلار باندې طلاقه کمه او بیا به ستا مور دلته راولمه زموږ کور ته بیا به زه د هغې سره نکاح وکړمه رزیله کډوکي اولاد ولې چپ سوې د ریګ خزدکي بیا به سره ووینو یو ودرې څوک یې د چا سره وینې چا راغوښتې یې څو د عمر دلته پاچېږې ډوډۍ موډۍ خو به نه خورې هغسې چې م ستا رنګ او ستا بدن ته چې ګورم د کور ټول وړه به زه چې وایم ته خورې زه یې چای نه در کومه لیونیه زه ریتو یم کومه ریتو پاکستاني ریتو جاپاني ریتو که چینایي ریتو کومه ریتو یې ریتو سکسیونه ښه ریتو سکسیونه هغه په کوچنیوالي کې چې به ما په ګیس کې ګرځول هیا اوس خو زه سارا او ماریا لیدو ته نسي ورسره لیدلی ولې صاحب د سارا او ماریا لیدنه بنده کړې ده لیونیه سمه ده 15 دقیقې ورتلی سي ورسه د سارا او ماریا سره لیدلی سي مننه لیونیه ګوره دا خبره خو واوره بلې ستا هنداره کښته ده څه شي هنداره ډېر بد اوی د خپل کپ یو څه غټ فکر کوه یو مرزا چې غواړې صاحبه نن چې نه پرېږدم د مینا چیچه نن چې نه پرېږدم د مینا چیچه ایمیل به ورواستو خو انټرنیټ کومه دی زموږ سره سلام او وای ریتو ټلیفون راغلی څه شي دا اوس تاسو څه وایاست اله راسه ژر زنګ وروه ژر څه ټلیفون دې کومه دی وده دا ټلیفون مو ولې پکار دی د شادۍ چوسه بیا د ټلیفون د کاش نه دی ورچولی ټلیفون پرېږدئ تاسې دا راته ووایئ چې دا دونه ورځې تاسې چیرې واست او یاره پوښتنه یې مه کوه ډېر مشکلات دي اوی داسې بیا څه مشکلات دي یاره چې رښتیا سې داسې کیسه ده ته خو باري ګرام پېژنې هو کیدای سي زه ګلوله پېژنم چپ سه یاره زموږ مشکل واوره پلار جان زموږ د مینې په اړه خبر سو هغه زموږ څه موبایل انټرنیټ ټوله شان یوړل او هیله کوم یاره هغو ته مازې یو میسج ورواستوه چې زموږ سره مازې یو وارې وویني بس اوه خو که هغو د لیدل دپاره وویل
موږ به څنګه ورسره وینو دغسې ده د کور څخه به د باندې څنګه وځو او که پلارجان خبر سو نو هغه به مو ووژني نو څه به کوو یو نظر پر راکه یاره خوراکه زموږ خوراکه خو سته د هغې څه به پوښتنه وکړو ډېر ښه ژر ځئ ژر ځئ ژر درځئ ژر در تاسه ښه تاسې اوس چیرې ځئ ما نه و درته ویل چې د کور څخه به د باندې نه وځئ بیا څه کیسه ده وروره ولې د نجونې ناکیفه ناکیفه عذابه یې ته بل کار نه لرې یو وارې په یو نارې وهې بیا پر بل نارې وهې پر یوه ټک کوې په بل پسې سپی لکې دې دوی زما سره ځي کوم تکلیف لرې ته خبره یې چې بس بس پرېږده یې بالا زما سر مه راخلاصوه دلته کښېنه سپی لکه او دې دوی زما سره زیارت ته ځي درځئ ورته ګوره هغه دې راغله خیالور بلې خیالور دوی دوه څنګه په شرم چې تاسې شرمېږئ دومره شریفان تاسې نه یاست پوه سوست زه په هر څه خبره یم ووایاست ستاسو لپاره څه وکړم که چیرې د دې سره زموږ ودونه راوکړې نو زموږ کورونه به جوړ سي ها څه شي دوی به هم خوشحاله سي او موږ به هم خوشحاله عجبه ده سیوي ما ور واستول او کار به دوی دوه کوي خیر رزلان جنو څه پروا کوي خو خپل وړونه مې دي اندره زوی ته ځان ته بله پیدا کړه ښه په تاسو کې داسې کوم ښه خوی شته چې زه د نجونو لاس ستاسو په رقم د بېکارو په لاس کې درکړم ها بلې یا اول د خپل ځانو څخه د دې قابل جوړ کړئ چې بیا د چا مخ ته داسې پټي سر خبرې ونه کوئ پوه سولاست درځئ اوی درځئ درځئ सबका रखवाला रे तू सबका रखवाला रे सजदों ने तुझको पुकारा रे सजदों ने तुझको अता कर दे तेरी रहमतें अता कर दे तेरी रहमतें अता कर दे तेरी रहमतें अता कर दे मुझे बेबसी से रिहा कर दे मौला रे मौला मौला मेरे मौला मौला
मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला रे मौला मौला रे मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे धड़कन में मेरी बसा बस एक जिक्र तेरा दिल बावजू है अब मेरा दुनिया में महके खुशबू तेरी आलम में महके रौनक तेरी हर जर्रे में है निकहत तेरी ओ मेरे मौला ओ मेरे इश्क की मौला तू ही है तू ही बरकतें मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है हर राह से हूँ बेखबर भटका हुआ हूँ मैं मौला मेरी राह को मंजिल अता कर दे तू मेरे या मौला रहबर तू ही तू चारागर तू ही तो है मेरा आका मेरी खुशी मेरी तड़प तुझसे छुपी नहीं दाता दे दे मुझे अपनी पनाह कर दे करम मौला मेरे आका मेरे दाता मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे मौला मौला रे څه کوي یارانو په دې ځینو کې ملک چې بیخي ساعت تېر دی په تس پسې خو زما پښې تڼاکې سولې څه کیسه ده داسې زمخان ولې داسې راځړېدلې دي ډوډۍ ملک چې نه ده خوړلې ګوره زه نه دی وچای ته برا یېل کوټه مه وراچوم او تاسو ته ښه نامي خوندوره پسته مشوره در کوم چپ د غوایي د چپه پښې هډوکې رزیله چې بیا موږ ته د مشورې نوم لا رایاد نه کې پوه سوې تا او ستا د وکیل د مشورو د لاسه موږ د محبس ډوډۍ ته مجبور رسولو د باران په اوبو پرېولل سوي ډبرې ته محبس دولتي مهمانخانه په دمه کې ټوله خوندور خواړه خو په محبس کې دي چې ماته راشه چې محبس ته یو څوک ورسي ډوډۍ دې وخوري ورجې دې وخوري غوښې دې وخوري
چار څه خوښ هغه دې وخورې کومندان ته دې سلام وکړي او چار څه خوښ هلته دې کښېنې دی په خبر نه پوهېږي وبخښه ورور جانه زه خو نور هېڅ نه پوهېږم داسې وخت را باندې رالی چې زموږ سره پیسې هم نسته یاره موږ داسې هېڅ فکر نه و کړی چې پر موږ به داسې وخت هم راځي چې موږ به یوې انې ته محتاجه سو ته فکر مه کوه زه لا ژوندی یم خو دا ژوند دی ویرو کیږي د هر چا سره کیږي ته فکر مه خرابوه زه به هر څه سم کم او وای وروره هغه هر وارې هغه زنګونه راویي او پوروړی مو د سارې څخه 50 ټلیفونونه کړي خبر یم څوک زنګونه راویي پوروړي ټلیفون راکوي او د کوټې اصداره کړي وروره دغه دوندې پیسې تا ده کمه کړې دا خو هر څوک خپل ځان ته هنر لري او وای د کوم هنر خبرې کوې تمثیلي شروع کړی دی که د غلا ملا شروع کړی دی رزلانو لټانو یو خواري ماري وکاږي کار وکړي یو ځای لوښ موښې پرېولئ ایله لوی لونده ګرځي عادت مې دا دی چې یو کار مار وکړي په ټوله ژوند مو کار نه دی کړی موږ ته به کار څوک راکړي او وای وروره موږ خو اسناد هم نه لرو ورور جانه بېل اسنادو به نو څوک کار راکړي څه چې اسناد نه لري نو یو کار وکړه ورور جانه د اقبال رور سره ووینه اوس بیا د اقبال رور څوک دی ما چې د خوندورو بسکوټو په کمپنۍ کې کار کوي اقبال رور دغه کمپنۍ مشر دی دغسې غوړه معلمیر سره کولی دغسې زه پر ګران وم پر اقبال رور پر هغه باندې زه ډېر ګران یم ډېر ګران ته زما چې هغه ته زما نوم یاد کوي هغه به داسې په دستي کار درکړي هغه مې ولې کوي رښتیا وایه رښتیا وایه راځي صاحبه مننه راځي هیله کوم راځي راسي صاحبه تا ته چې ستا د کار اول ورځ مبارکي صاحبه مننه ښاغلی وینوده ونیسه صاحبه خپل کار یې شروع کړه صاحبه ښاغلی وینوده دا څه شي دی ته راځدی صاحبه پوهېږم خو دا دې ما ته ولې په لاس راکړه درته وایم صاحبه او ښاغلی وینوده وبخښئ ما ته فقط یوه دقیقه وخت راکړه یوه دقیقه ښاغلی وینوده دا دوه دي یوه دقیقه راپسې شه راځه صاحبه زه به په یوه دقیقه کې ستا په هر څه سر خلاص کړم ته هېڅ غم مه کوه ګورئ ورونو هر یو خپلې ډوډۍ راوباسي او ټول یې شروع کړئ د نن سبا دا نوی صاحب راځي او ګورئ اوس په هره ورځ دی راځي دا څه کیسه ده زه به د فقیرانو سره ډوډۍ رانیسم ما ته خو ویل سوي وه چې زه باید اومه مواد رانیسم صاحبه ته بیخي ډېر لایق یې بیا هم ته په هېڅ نه پوهېږې صاحبه چې شی دا خو زموږ اومه مواد دي دغه ډوډۍ ستا مطلب دی دا زموږ اومه مواد دي بله صاحبه موږ د دغو فقیرانو څخه ډوډۍ رانیسو د کورجانا د بسکوټ په فابریکه یې خرڅوو صاحبه خو زه دا ګورئ ورونو خپلې ډوډۍ مو راوباسئ د څلورو ورځو څخه ډېر ډوډۍ موږ رانیسو او چې پسکه یې نیولې هغه نه رانیسو پوه شواست رامخته شه 3 کیلو دته 3 روپۍ ورکه صاحب دا خو 3 کیلو 200 ګرامه دي او ته د 2 کیلو پیسې راکړه او 200 ګرام خو ستاسو براده ځه دا خو سمه دمه ناکیده در دې خوا بل لا شو ولې مساري مردان ناکه طبیعت خرابه کېره باندې خرڅوي خرڅه کې کنه کش پر واچوي دا 3 کال کې دا کار کوو د چا په خبرو نه خطا وځو او ته فقیر یې فقیر په اوقات کې دی وسه ځه او صاحب مو سر ځان ماچو که مو سر ځان ماچو نو ډوډۍ به څوک درکړي بسکوټ به د چیسته جوړوي کارخانه مو باندې سي او تاسو به بیا زموږ پر کم فکر غواړئ او اخو څه ځه هغه دې زموږ زمری رالی څه په وایي وه وایه وروره نن ورځ څنګه وه ښه وه بیخي ډېره ښه وه وم خود به ښه یاره ټوله ورځ د شو او خانانو خلکو سره ګرځي او ښه خوراکونه کوي پول یې سات تېر دي زه خدای شوکو ته هم ځي میلو ته هم ځي او جیب هم ګرم دی څه په وایي د نامې د زوی خو اوس کار سم سو ته زما انډیوال یې پوه سوې که چا په کار کې کم تکلیف یا کم مشکل درته جوړوي یا یې ازارول یې نو د خدای دوسته په کیسې یې درالالوم پورته کوم یې د هېچا په کیسه کې مه کېږه زه دې پر سر ولاړ یم که مو سر ځان واچوي نو ډوډۍ به څوک درکوي بسکوټ به د چیسته جوړوي کارخانې مو بندې سي او تاسو به بیا زموږ پر کم فکر غواړئ 3 کیلو یا وروره هغه ته هېڅ اړتیا نشته هر څه سم دي ټوله ښه خلک وروره ښه وروره مرچکي ته ووایه چې ما ته هم کار را پیدا کړې ته به بیا ولې کار کوې زه به تا ته کار در پیدا کوم وروره ته په کوم فابریکه کې او وای پاپریکې ماپریکې پسې لکوه د خاشا بدماش پاپریکه که زما په پاپریکه کې کار وکړې د نامیزو پیسې به د اسمانه در باندې راورېږي څنګه ته به چاته لاس نه ور وړې
او نه به هم څوک وژنې یاره ما ځې لاسونه وپښې ور ماتوه او دلته یې راتښتوه پټوه ټلیفون ورکوه پیسې به مو دغونه ډېرې سي چې خلاصولی یې نه سو پوه شوې وروره دا بیا اوس څنګه کار دی او وی وام دا خو کار دی زه خو وایم د دې کار ومخته تجارت او سوداګري ټوله ناکامه دي ګورې یارانو زه تاسو ته کار نسم در پیدا کولی زه غریب انسان یم ټول ورځ په محکمه کې تېروم 5 ګولې ګټم 5 3 ګولې د تور کوم 2 په خپله خورم بس پوس ولاس د خان زمانانو خان زمانان ما کار کول زده کړل او دوی هم باید کار کول زده کړي او روجانه کار خو په تور پیدا کوي په دغه خاطر خو راغلی چې د دروسر دیګون ور باندې که دیګو ته پیاز مرلی ترکاری که زه چیرې چاپ سولم د باران په اوبو پرېولل سوي ډبرې یوازې زه یم چې خبرې کوم روجان درته وایم درپسې یم کنی د کوڅې سپی دي لا پکې سکې نه دی دلته ما ته رالې غټې غټې خبرې کوې چپ سه ستا شناخته خیلو ماماګانو قریبان ته تلیفون ور وکړه دوی ته کار پیدا کړه چپ سبا د یخې د کارخانې سره د هغه نسوار والا څخه د اینې والا او د هوټل والا او د کسانو پوښتنه وکړه کار به هغه ورکړي मेरे मौला मौला मेरे मौला 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 रे او زما وروره زما اکا زما بابا زما پلاره ما ته بخښه وکړه زه ستا پښو ته درولېږم زما یاره دا بغه ته وایه څه وخت یې بیایې رزیل انسانه رزیله دومره سپیان به در ایله کړم پلار به دې نارې وي مور به دې نارې وي پر خیر مه پیښېږه پوره 100 لکه پوره وړی سه د دې خیره زه رزیله پر موږ باندې سپیان رایله که وکیل صاحب های دا مجبورې هغه کوټې او هغه 2 نجونې نورې وکیل صاحب چک سره مننه ډېره مننه ښه خاطر یاره وای وکیل صاحب موږ هم کار پیدا کوي او نجونې هم دې دواړو تا نوم څه شي دی اندره دغه د اندر ریتو دې انډیواله کړه که یا ریتو انډیواله مې کړه وکیل صاحب انډیواله مې کړه مننه وکیل صاحب کار دې پیدا او محکمه به زه چې زموږ ستاسې په ګټه باندې فیصله وکړي د محکمې فیصله زموږ ستاسې په ګټه کېږي واخله ویې ټولو شاهدانو او ثبوتو ته په کتو سره محکمه و دې نتیجې ته رسېدلې ده چې د یخې کوټې مالک په دې 2 ډلو کې یوه ډله نه ده نو په دې خاطر دغه قضیه بندوو د محکمې د وخت نیولو په خاطر دغه دواړې ډلې و څارنوالۍ ته معرفي کیږي ولې دا شوه لا ډېر توانا مو مړه شوه نو اوس به څه کېږي وکیل صاحب موږ به سترې محکمې ته ولاړ شو که خدای کوله نو دا واده چا سره کوي که خدای کوله یاره دا عجبه انسان دی دا کوټې نه زموږ شوله او نه دغه میرزا شوه دا پلار جان هم ګوره چې موږ څنګه ځای پسا وکړو او وای یاره دا کوټې د چا ده صاحبه نه درې چغالان میرزا صاحبه کوټې خو ستا هم نه ده بیا داسې خوشحالي او داسې جشن ستا د سپید د واده کلیزه خو به نه تر اوسه کوچنی سر دې نه په خلاصېږي او وای یخه کوټې درشم یخه کوټې خو زما ده زه خبر نه یم دا رزیلان ما په واله یم خپل وړونه سره څیرې او وی ورخطا کېږه مه زه خبر یم چې کوټې ستا ده ما او تا په ګډه پکښې اوسېږو موږ ټوله سره انډیواله یو هغه دی رالی زما اشنای زما انډیوال پلارجان ژوندی دی پلارجانه رالی ورور جانه و په خدای
پلار جانه سم سوله अरे प्लर जाना سم دم سم سوله اوس دی لټان نه دي دا درې سره لټان ما سم دم خارقاش انسانان جوړ کړل ما نه و درته ویلي چې زه به دوی په پستا زندې مړه کوم لکه اوسپنه په ټکولو بیا پخوم پاخه مې کړل او دا خبره وستا ما ته ویله प्लर जाना دا څه دي زه مړ سوی نه وم هغه د مرګ تمثیل و پلان و استراتیجي وه دا میرزا صاحب وکیل صاحب د هر څه ستا پلان و وام ته څه د کور نارې ویل ته د خلکو لاسو کوټیو ته ته د کور خبرې کوې وامه ته ورسه هلته زما به ستا کښېږده ورشه په څه غضبخت په ښه غوږ یې واورئ یارانو په ژوند کې 15 شیان دي خپلوي کار محکمه د پولیسو ماموریت او لوچګان د دغو 15 شیانو سره که مخامخ سواست نو تاسو په خپلو پښو درېدلی سئ که نه نسئ درېدلی زه دا خبره نن په ډاګه کوم چې در ننه پورې ما د ښو سره بد نه دي کړي او د بده سره مې ښه نه دي کړي او نوم مې دی خاشا بدمان مامور چې بیا سره پیاز شنه پیاز تور مرچ سره مرچ شنه مرچ سپینه زیره توره زیره ټوله مې سره ګډوله په تس مې خوړله خو سته سر نه راخلاصه بیخي خوند مو په وکې د نامي زامنانو خوند مو په اوس راځئ یارانو زما کار خو خلاص و خپلو کورو ته مو درځئ او وی داسې یوازې به څنګه ځې ستا امانت دلې پاته دی او وی ته خپل درې زامنان بیا نو زه د خپلې درې نوړې څه په وکم دلته راسئ ژر کوئ دویم زه بیا یم راځئ زما سره راځئ او وای څه وخت چې بیا یې او وی څه وخت چې بیا یې دا ته وې که زه تا زما ژوند آرام کړی و زه به اوس تا سره جوړ سم هلته بیا راځئ او په دا رقم سره ایشور سینګ چوهان د خپلو درو نالایقو اولادو د اصلاح لپاره د ژوند ټولې سختۍ په ولیدلې او اصلاح یې کړل ښه انسانان یې ورسه جوړ کړل اوس دی په فخر سره ویلی سي چې په دې هیواد کې پلار کېدل ګناه نه ده لږ تر لږه د ایشور سینګ چوهان لپاره اوس دې نو د دې هیواد نور پلرونه خپل فکر وکړي چې دوی پلرونه سوي دي نو دا ګناه ورسره سوې ده او که یا शॉट फ्रॉक पहन के शॉट लगती है बड़ी हॉट बेबी किल मी ऑन द स्पॉट फ्रॉक पहन के शॉट लगती है बड़ी हॉट बेबी किल मी ऑन द स्पॉट इश्क में पास कर हो गया फेल अगर दिल मेरा न कर ले सुसाइड कहीं चल जा मेरे करुणा दिमाग का दही चल जा मेरे करुणा दिमाग का दही मेरा स्पाइसी फिगर जैसे गन का ट्रिगर यूं लटकानों से मेरे चला जाए कहीं चल जा मेरे करना दिमाग का दही भी मार किया दिल को शिकार तेरी चाल है कमाल तेरी बातें हैं धमाल अरे मजनू को अपने देख तो सही चल यूं ना कर तू दिमाग का दही ऑनलाइन फॉलो करते कबूतर ट्वीट लाखों करे ऑन ट्विटर म्यूजियम में रखी तू वन एंड ओनली लाइफ तेरे बिन लगे कितनी लोनली लॉलीपॉप न दे प्यार का जॉब दे मम्मी डैडी न रिश्ता लगा दे कहीं चल जा मेरे करना दिमाग का दही चलिए चल जा मेरे करना दिमाग का दही मेरा स्पाइसी फिगर जैसे गन का ट्रिगर यूं लटकानों से मेरे चला जाए कहीं चल जा मेरे करना दिमाग का दही चल जा मेरे करना दिमाग का दही तेरी हर अदा पे मैं फिदा
क्या कोई बला, तुझे देख के दिल यूं मेरा जला जैसे कोई जलता शोला। ओवर स्मार्ट बनना रोमांटिक, तू है टुच्चा गिरी मैं फंटास्टिक। ब्रेकिंग न्यूज है तेरी जवानी, When I watch it तो आए सुनामी। रखना पेट पे लेके चल डेट पे, तुझे ऐसा मिलेगा घर जवाई नहीं। नो नो नेवर नेवर नेवर। चल जा मेरे करना दिमाग का दही, चल जा मेरे करना दिमाग का दही। इश्क में पास कर हो गया फेल अगर, दिल मेरा न कर ले सुसाइड कहीं। अरे चल जा